د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د خوست ملي راډیو تلویزیون آمر او په دغه ولایت کې ګڼ شمېر سیمه ییزو خبریالانو په پکتیا ولایت کې د شهید خبریال عبدالغفور عابد د کورنۍ غړیو سره په لیدنه کې دوی ته تسلیت ووایه او د نوموړي شهادت یې د ژورنالیزم د ټولنې لپاره لویه ضایعه وبلله. ګډونوالو وویل شهید عبدالغفور عابد یو زړور ژمن او مسلکي خبریال و چې تل د خلکو غږ او ملي ارزښتونه رسنیو ته رسول. همداراز ګډونوالو له ټپي خبریال تواب ارمان سره چې د یادې پیښې پر مهال ټپي شوی و په روغتون کې لیدنه وکړه او د هغه د عاجلې روغتیا هیله یې څرګنده کړه. د یادې لیدنې په ترڅ کې د خوست خبریالانو او د رسنیو استازو لخوا د شهید کورنۍ ته یو څه نغده مرسته هم وسپارل شوه او ژمنه یې وکړه چې د هغوی ترڅنګ به ولاړ وي. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو وویل د خبریالانو امنیت ارزښت او قرباني باید هیره نشي او دوی به د شهید عابد د کار هدف او رسالتي مبارزې درناوی تل وساتي. دا چې یو ژورنالیست چې په یوه رسنۍ کې کار کوي دا یوه نوې پیښه وه نو د ده هغه شهادت بیخي دردونکی و. صرف دا نه چې پکتیا یې غمزفه دې کړله پکتیا یې وځوروله بلکې د دې سره ټول افغانستان وځورېدلو. د شهید عبدالغفور عابد د کورنۍ غړو او د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د خوست ملي راډیو تلویزیون آمر او خبریالانو څخه مننه وکړه چې دوی سره یې غم شریکي وکړه. دا د دې ښکاره ثبوت دی چې دا ولسونه د دې ډګر ملګري د خپلو کې سره یو متفق متحد دي او دا په هیڅ توګه نه سره بېلېږي او دا یوازې د عابد د کورنۍ د پلار لپاره غم نه دی بلکې دا غم په ټولو خور شوی او شریک شوی دی. کله چې داسې ملګري راځي د هغوی سره همکاري کوي په اړوند برخو کې لاسنیوی کوي او د دې غم په ټغر یو ځای ورسره کیني تسلیت او ډاډ او اطمینان ورکوي او هیله بښونکي لړ بښونکي خبرې ورته کوي او په خپلو خبرو کې دا وایي چې دا غږ او د عابد قرباني او سرښندنې دا نه ورکېږي او نه مري دا به د تاریخ په پاڼو کې همیشه ثابت او ژوندی وي. بس د مېلمنو موږ باید د غم دوی تکلیفونه کړي موږ باید د غم کم کړو دوی سره د خدای ښه وکړي خدای د اجر ورکړي موږ ډېر تر خوشحاله یو چې دومره تکلیفونه دا ټول موږ ته روان دي کوټې ته راغلي یا د فاتحې ته راغلي ګردیز نه خلکو تکلیفونه کړي اوس له خوست نه راغلي لار جوی نه راغلي موږ ډېر تر خوشحاله یو خدای دې اجرونه ورکړي خدای دې ښه ورسره. د یادونې ده چې د پکتیا ملي راډیو تلویزیون خبریال عبدالغفور عابد د خوست په ځنځ میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني مالیشو له لورې هغه مهال په ډزو شهید او د پکتیا ملي راډیو تلویزیون خبریال تواب ارمان ټپي شو چې د خبري پوښښ لپاره یادې ولسوالۍ ته تللي وو چې یاد به یې تل ژوندی وساتل شي.